بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په خپله اکسپاڼه لیکلي دي چې د راتلونکې شنبې په ورځ به په عمان هیواد کې د تهران او همدارنګه د واشنګټن ترمنځ په غیر مستقیمه توګه د اټومي پروګرام پر سر باندې مذاکرات پیل سي. نن پرې بحث لرو. په یاد بحث کې راسره قدرمن مېلمانه هم شتون لري. د چارو پوه ښاغلی عبدالنصیر بخشي زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. د سکایپ له لارې سره د نړیوالو چارو پوه او همدارنګه په ایران کې پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج زموږ سره ملتیا کوي. میلمنو ستړي مه سئ. مارج صاحب، د ایران او همدارنګه د امریکا ترمنځ کړکېچ په حقیقي معنا ده؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره تاسو تخنیکي همکارانو ته، قدرمن مېلمه او لیدونکو اورېدونکو ته باید ووایو چې بالکل تقریبا تر همدې حده پورې ډېره زیات همدا خبره ده. دواړه هېوادونه په دې باندې پوهېږي چې جګړه یې دوی په ګټه نه ده. دواړه هېوادونه پوهېږي چې جنګ نشي کولی. نه امریکا دومره وس او قوت لري، یعنې د ایران متحدینو ته چې کتل کېږي، او نه ایران دا قوت زور لري چې په هغه باندې حمله وکړي. طبعا که چېرې امریکا حمله پرې وکړي، بیا نو ایران دا وس لري چې په منځنۍ اسیا کې، په خاور کې او په عربي په خلیج کې، په تنګي ترمز کې، په دې کې مشکلات دي که مې بمبار کړي دي وسلې ته تاوان ورسوي. او ایران هم پوهېږي که چېرې زه کوم حمله کوم څه وکړم، خو هغه زور معلوم څه په اسرائیلو دې ځای کې کومه فایده نه کوي. اوس نیابتي جګړې هم په لبنان کې، حزب الله کې، په سوریه کې، په فلسطین کې ختمې کړي دي. یا حوثیانو کې دوی په انصارالله کې پاتې دي، هغه ورته ختموي. نو بنان دا د زور خبرې وسیله د فشار ده. بیا هم که چېرې روسیه او امریکا په تفاهم ورسله د سوریې او د عراق د اوکراین مسله کې، همداسې په فلسطین او په دې ځای کې، بیا نو کیدای سي ایران روسیه له ایران نه چون تاریخي ډول خاطره هم نه لري، موږ تاسو د حزب توده او د حزب مجاهدین خلکو د خپل د خمیني راتګ په هغه وخت کې خلاف د روسیې په انشاءالله فرانسې نه او بعض نور مسایلو ته موږ ګورو، یا د آذربایجان په مسایلو کې دوی څه دا کارونه کړي دي. همداسې په خلیج کې یو وخت په عمان او په دې کې څه مشکله جوړ کړه روسیې ته. د روسیانو پوهېږي چې ایران د خپلو ګټو پر بنیاد باندې عمل کوي. که چېرې ګټې ایجاد کړي، بیا له امریکا او غرب او نړۍ سره بیا اړیکې خپلې ساتي. بلې خواته ایران بیا په ګاونډیو کې هم له ترکیې سره خاطره نه لري. حتی د ترکیې عثماني له وخته د صفویانو هغه مشکلات دوی جوړ کړي وو. افغانان خو قطعا ښه خاطره نه لري، هېڅ افغان نه ده چې ایران دا اوس هم د کډوالو مسلې ته چې ګورو، دا خلک چې بعضې په ایران او په ایران نازدله خاصا اهل تشیع دوی او بعضې لاسپوڅي جاسوسان چې وو دوی هم په دې پوه شول. او بیا په افغانستان کې د اشګانه جوړول مګر چې لیدلي وو ډېر زیات دلته د جګړې ته لمن وهل. مخالفین همیشه دولت مخالف دي سپورټ کړی، همیشه په دولت کې بعضې کسان کېنولي وو چې تخریب یې کوه، لکه تورن اسماعیل او نور یا د شمال ډله او جمعیت او دا ډلې همیشه دا کارونه کړي دي. زینبون فاطمین جوړول. پاکستان هم ښه خاطرات نه لري، عراق هم ښه خاطرات نه لري. نو بنا دی په دې باندې پوهېږي په دې وجه که چېرې تفاهم د روسیې او امریکا منځ کې راغی، بیا ایران هېڅ شی نه ده. ایران باندې تنها بیا د جګړې نه بلکې د ده باندې تاثیرات هم وضع کېږي. د توکي اوس هم اروپا او د دې ته نه ځي، ځکه خلک پوهېږي دوی توکي کوم کیفیت نه لري، بل محدودیتونه هم پرېږدي. که د سعودي او عربي هېوادونه هم له ایران خوشحاله نه دي. په دې کې بیا مذهبي مشکلات د سني اهل تشیع او شیعه هم لري. نو بنا په ټوله کې که چېرې تفاهم د دې وسه د اوکراین مسله او دې کې بیا ایران ته اهمیت نه ورکوي، که ایران په دې باندې پوهېږي، بیا هم موضوعیتونه پرې وضع کېږي، هم بازار او مارکیټونه پرې تړل کېږي. دوهم تولیدي د ګاز و هېواد د بال روسیې نه بارندا هم که چېرې په دې باندې ودرېدله، اول ته خو موږ پوهېږو چې له واتات څخه هم ګاز راوتي دي، چې حتی امریکا له قطر نه نیولې تر سوریې او د میدترانې پورې پایپلاینونه جوړوي، له کویت او عراق نه کېږي. دې خواته ناسټیم 2 معامله شوې ده، کار خلاص. ناسټیم 1 خو ولې روسیې چې دا هم اروپا ته بیا د ایران نو مجبوره ده چې تسلیم سي. او بله مسله دا د ایران له ډېر زیات ډارېږي، ډېر زیات وهم لري. یو خو ما ویل که محدودیتونه پرې وضع شول، بیا هوایي حملې ته ښه زمینه مساعدېږي. بل له دې ډارېږي چې کوم افراطي قوي ډله دوی خاورې ته
یا له بلوچستان له سیمې خوا نه یا له عراق نه یا له کوم بل ځای نه ونه ننوځي. ځکه ملت د ایران هم له خپل اخوندي نظام نه ډېر ستړی ده او دوی ظلمونه ناروايي چې وي دا خو نړیوال ته غږ نه کوي. له افغانستانه هلته فشار په نجونو په ښځو په نورو ډېر زیات ده. زه د 3.5 کال ډیپلومات کوم. ځوانان له اوسني حالت خوشحاله نه دي چې دوی دغه سیستم مخې ته بیایي. ملت په دغه سیاست او پالیسي سره ډغرې وهي له یو بل سره او هلته اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. خلک له وضعیت نه خلاصوي ده چې خوراکي توکي به کوي، خلک په خېټه ماړه دي. اما نور داسې وسایل هغه څه چې د نړۍ تکنالوژي او د نړۍ تقاضا ایجاد کوي دا ایران کې نشته. د خلکو ژوند په بل حالت باندې ده. نو بنا دوی هم دې ته هڅول کېږي که چېرې کومه افراطي ډله ایران ته وننوتله بیا ایران دننه انفجار کوي او دوی د همدې لپاره تدابیر نیسي. ګورې د افغانستان په خپل منځ او د پاکستان منځ کې دیوالونه ورسره جوړوي، له عراق سره هم تشویش کېږي. خپله ایران ډېر پوهه که ځکه ایران بهرنی سیاست همیشه مغرض سړی دی. که موږ وړاندې لاړ شو د امپراتوري د تورانیانو ته دوی څومره لاسوهنه وکړه. دوی جان سر ملکوم سره په 1801 کال کې قرارداد لاسلیک کړ چې د امپراتوري به ختموو. بیا له دې خوا نه کراکرانو بیا خوا ته به رجین سنګ به راپورته کړ. دې خوا ته دوی یو مداخله په افغانستان کې وکړه. جمال خان زوی پاینده محمد خان د دوست محمد خان پلار یې ووازه. دا یې بیا راواړو په شاه زمان باندې تاوان کړ. کله چې دا کې تاوان کړ یې خوا ته وزیر فتح خان د هغه مشر زوی راپورته کړ. له شاه محمود دراني سره ترال ورونه په جنګ واچو سره لاندې یې کړل. رجیب سنګ به چې حمله کوله ته به هم زمان حمله کوله په مشهد او په سیستان او بیا وروسته په هرات باندې امپراتوري یې ختمه کړه. دا یو مشکل جوړ. بیا موږ شاید تاسو د سمیت ګولډا سمیت په 1802 کال کې دغه د مشهد او نشاپور دغه سیمې دوی څنګه لاندې کړې. بیا ګولډا مکمهن په وخت کې په 1905 کال کې دوی یو برنامه جوړه کړه. سیستان مکمل ځان ته واخیسته. په افغانستان کې مداخله کوله. همیشه یې افغانستان بې ثباته کوو. همیشه یې په افغانستان کې لاس ونیول. دا 50 کاله خو موږ وکتله چې داسې اشکاره تربیه کړي د خلکو په سروي میخونه ول. د خپلو خویندو تیل پرې کوله. ماشومان یې په غوړیو کې ستنځوله. رقص مرده و دا یې پرې کوله. دا ټولې پیسې فرنګي یرغل ډکاوه. پیسې وسلې رالېږلې. دلته تفرقې جوړول د سني او شیعه په منځ کې، د پښتون او تاجک په منځ کې، دغه جمعیتانو دغه د قومي مسایل ته ټول ته دغه د افغانستاني نوم له دوی را پیدا سو. دا بغانه او دا شان دا یعنې ښه خاطره نه افغانان ته لري، نه یې روسیه ته لري، نه یې پاکستان ته لري، نه یې عراق ته لري، نه یې ترکیه لري، نه یې اذربایجان نه ارمنستان. ډېره زیاته مننه. د بحث په بیا راګرځم کې ډېر غرضونه کړي. هند سره غوړ اړیکې نه لري ځکه هند دا پیژني. د ډېر پخوانه دغه صفویانو سره مداخلې کول د مغولانو په وخت کې بیا به دلته به امایون نصرالدین امایون بابر به دلته راته چې بېرته بیا حملې دغه مسایل دي. مثلا زه بیا راوګرځېدم ایران په دې باندې کېږي او بیا نو تېر نه تېر د اوسني حالت کې مارج صاحب زه بیا راګرځم. د خلکو د ملت په ګټه نه ده. د بلان وګوره زور هم نه لري او که چېرې مذاکره او خبرو ته کېنني بیا نو راتلونکی ښه نه ده. دا اوس مستقیم غیر مستقیم ټول خبرو ته چمتو ده. ډېره زیاته مننه کوم. زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم مارج صاحب. اما ډېر زیات تعامل ته غاړه ږدي او ډېر زر کیني. مننه. سلامت اوسئ. زه بحث په اوږدو کې بیا راګرځم. ډېره زیاته مننه کوم. مارج صاحب ډونالډ ټرامپ کله چې واکمنۍ ته رسیږي په امریکا کې مستقیما څو ورځې وروسته دغه لیک د ایران مذهبي مشر ته استوي او د ایران مذهبي مشر وویل چې زه مذاکره نه کوم ځکه امریکا یو طرفه غوښتنې لري. اما بل طرف فکر کوئ ډونالډ ټرامپ څومره په خپل دغه هغه دریځ کې پیاوړی ښکاري او فکر کوئ څومره جدي ښکاري چې واقعیت دغه مسئله چې څومره د ایران سره نیولې ده دا به مني. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په 2018 میلادي کال کې د ډونالډ ټرامپ په واکمنۍ کې هم امریکا د هغه هوکړلیک څخه وتلې وه چې د ایران او امریکا ترمنځ امضا شوی و د همدغه انرژۍ د اټومي پروګرام په تړاو باندې.
مهرباني صاحب بالکل هغه وخت 3% او تر 15% دا د غنیسازي د یورانیم دا مسایل و پالمې ورته کولې ګوره دا په کم باندې ډېر اړه نه لري دا د امریکا پالیسي ده دا پالیسي جوړیږي CFR ورته وایي یو خپله دستګاه ده چې د CIA په کومک کې جوړوي لکه څنګه چې دننه FBI ده د NSA د نېشنل سکیورټي په کومک باندې کورنۍ پالیسي جوړوي هر زموږ چې راځي یا ملکي اداره مجبوره ده همدغه بهرنۍ پالیسي مخې ته بوځي دا چې بیا یو کس خپله مبتکر وي او جدیت ولري او اغېز ولري لکه ټرمپ هغه بیا دغه پالیسي جدي توګه باندې مخې ته بوایسي او قاطعانه برخورد کولی شي هماغه پالیسي ده ګوره د جو بایدن په وخت کې ضعیفه روانه ده ځکه خپله جو بایدن ضعیف سړی و یا د اوباما وخت کې بل ډول و د بوش وخت کې بل ډول اوس بل ډول ده یعنې تکتیکونه و څنګه یې پلي کوي تاثیر لري یوه خبره زه صفا وکړم په دنیا کې نن سبا ځینې هېوادونه یا د خپل هوښیارتوب نه یا د خپل درایت و کفایت نه سیستمونه جوړ کړل د اتفاق و اتحاد په بنیاد باندې منابع استفاده وکړه هم اقتصادي هم معنوي فکري تغذي دوی پرمختللي شول دوی مدرن صلاح ترلاسه کړې وغښتل شول غټ شول ستر شول بیا راغله په دنیا کې ځان ته موازین جوړ کړل اصول یې جوړ کړل د اعلامیې په نوم باندې د کنوانسیون په نوم باندې د جامع ملل په نوم باندې د ملل متحد په نوم باندې میثاق په نوم منشور په نوم قطعنامې و هر څه دوی جوړ کړل خپله دوی جوړ کړل دوی پیسې ورکوي دوی حمایه کوي دوی ته کار کوي ولې هر عمل چې کوي خپل مشروعیت له دې راخلي شورا امنیت هم جوړه کړه په شورا امنیت کې همدغه زبرځواکي هېوادونه 5 پکې دایمي غړي شول 15 ور ځان ته حق ورکړ چې موږ به اتوم ولرو د ضرورت پر بنیاد دا خپل متحدینو ته که پاکستان د هند که شمالي کوریا ده او که اسرائیل ده دوی ته هم جوړ کړل دوی اوس اوله خبره په دنیا کې کوي په خپل مټ ولاړ دي په خپل اقتصاد ولاړ دي خبره خپله چلیږي دنیا سره کومکونه تاسو ګورئ اتحادیې اروپا ته اتحادیې اروپا ته اروپایي هېوادونو ته ټرمپ وایي زه یې ازاد شو لکه غلام چې څوک ازادوي غلام چې ازاد کړه زه ازاد یم الحور من الحور والعبد من العبد او غلام په غلامۍ کې عادت وي وایي نه نه صاحب باداره زه نه ازادېږم تا سره یم تو وفادار یې ولا عمر دې ته کړی اروپایانو ته وایي زه لاس خپل کار دوی کلک ناستې نه ولا تدابیر نیسي هلته کښېني دلته کښېني دلته جلسي هلته چې ولې یعنې دین تړلي دي په امریکا خبره اصلي دا ده چې دا هېوادونه غښتلي شول اصول یې جوړ کار کوي درېیمې نړۍ هېوادو ته پکار دا ده درېیمې نړۍ ته که چې له دغه بهیر نه له دغه الودوړو نه ګټه پورته کوی سي فساد په توګه ته کتی سي دا ترقي کوي خپل بقا دپاره د خپل جغرافیې ساتنې دپاره د خپل سیاسي رژیم دپاره به ورته مفید و ګټور واقع درست اما ماري صاحب مهمه موضوع هم دغه ده که چېرته یو ښامار فرض کړو که چېرته یو ښامار دغه مسایل فرض کړو او د دوی په خوله کې اوسېږي درېمګړي هېوادونه فکر کوئ د دوی د کلکو او لویو غاښونو څخه ځان ژغورلی شي په داسې حال کې چې ډېری ریښې وتلي دي د دغه هېوادونو ګوره ما دا خبره وکړه که نه که چېرې دا خو بهیر د طوفان د روان ده خپل مزل ته یې کوي خپل وړاندې ځي که چېرې ته ورته مشکل جوړوې که چېرې ورته لږ ځان ټیټ کړې او راویې لوسې ښه شودې درکوي او که ځان ورته برابر کړې بیا ډېره قوي غوا ده ولو که درکوي چې بیا پورته کېږي ځکه دغه شی وسته بله ماري صاحب ولو که چېرته ملي ګټې یا هم د نورې ګټې تخریب کوي یا نقص کوي بله صاحب درګم بله ماري صاحب زما پوښتنه دا وه چې فکر کوئ تر هغه باید ارامه کینی که چېرته هم ملي ګټې او یا هم ملي ارزښتونو ته زیان رسوي ګوره خو خبره اصلي دا ده دغه اصلي حقیقت په دنیا کې دا بعضې خلک نه وایي د احساساتي خبرو استفاده کوي ته ناکام سوې تا ونه سوه که دنیا یو وخت خلق سوله پروردګار تم خلق کړې بل هم خلق کړې ولې دی پورته لاړ ته شاته
ولې د دې حالت ته ورسېدل چې اوس نن یو خبره کې تا باندې عملي کوی شي اما مارج صاحب یو اشتباه پیل کې شوې ده نه ګوره یو خاصی خبره دا هیوادونه نه څه کړی نه له خپل تخنیک نه له خپل ټکنالوژي نه له خپل ملت استفاده وکړه نه له خپل خام توکو نه استفاده وکړه سولای دوی وروسته پاتې شول غلام پاتې شول درست هغه اوس وغوښتل څه اوس په کار دا ده چې دغه بهیر دې ته هغه اوس په خپله ګټه باندې جنګ هم کوي جګړه یې پر ګټه جګړه کې خپل وسله استعمالوي خپل عسکر ټریننګوي خپل منافع خپله وسله خرڅوي نور هیوادونه لاندې کوي د نور هیوادو منابع ځان اخلي خپل عیب خپل هر شی پکې پټوي خپل که د مخدراتو قاچاق کوي که توریزم کې کار څه کوي مشروعیت په ورکوي چې که د مشروع هغه ادارات چې مشروعیت ورکوي هغه د خپله جوړ کړي ته بودیجه ورکوي مننه لاړ شي قطعنامه د شورا امنیت واخلي راشي په مملکت حمله وکړي بېرته هماغه مملکت کښېنوي په میز باندې له هغه نه امضا واخلي بېرته ورته سوله وکړي اوس په کار دا ده په دغه دوړو جګړو افو ډب کې که هوښیار ملتونه لکه پاکستان لکه ترکیه لکه مثلا مصر چې اوس مبارک سرغړونه وکړه ځان یې تباه کړه بېرته زر یې یاد شوله خپله ایران هم د همدغو هېوادونه ده دا هم ګټه پورته کوي کله کله یا مثلا کوریا هېوادونه نور هېوادونه اوس ګوره کوریا جنوبي او چا پوښتنه ترې وکړله وایي تاسې یو قوم یې څه جدا شوی وایي موږ سره د روسیې ژبه وو او د امریکا ژبه وایي موږ وایم بیا هم سره سرحد نه لرو تاګ راتګ خپلوي هر څه کوو کلتور فرهنګ هر څه یو ده خو جدا شوي دغه تکتیک ده یعنې خیر فرض شوله درېیمه نړۍ هېوادونه باید ځان عیار یا د خپل ملت خپل منابعو خپل هغه ته دومره کار وکړي چې کله راپورته شي و جاپان ګوره ډېر زر وخت راپورته شوی ویتنام کې دومره جګړه وسوله په 45 میلیارده چې دنیا ورته راټوله کړه که میلیون وه مملکت اوس اوله خبر د دنیا کې تولید دنیا ته کوي مننه واړه هېوادونه دي کور آباد یا مثلا اسرائیل ګوره نور هېوادونه دا ولې دا تدبیر لري دوی سیستم لري دوی کینی مسلکي پوه کسان مغز نه کار اخلي او سیستم یې ورکه جوړوي جاپان د تا مواد وړي مثال په توګه د تا پلاستیک وړي بیرته له هغې خوا لایلون په کپړې جوړوي تا باندې خرڅوي ډېره زیاته مننه مارج صاحب همدغسې نور دغسې که کار کولی شي نیکه که نیکه بخښنه وروستۍ خبره دغو هېوادو ته خنډ مه جوړه چې قرباني ورکوې دا مطلب ایران ده ایران به دومره وډبول شي دا خبرې دي چې که ما اتم داریم و ما سه وسله داریم نیمې تانه او ده د ده لافې موږ ته معلومې دي هغه وخت کې هم 15,000 نفرې صفوي هغه شاه حسین صفوي شاه محمود هوتک ته ودرول دی په 15,000 نفره ورغی هغوی په توپو باندې په آسو په پارو باندې ویشتله دوی په څپلقو په څادر کې یو منډه باندې اسمان هم تېرونه او د امپراتوري هم ته ختمه کړه بیا غیرت و مورال موږ ته معلوم ده هسې غورېږي ماره کوم شی نشته پکې بله سرباز عسکر یې وایي ارتش شه ده که سپاه ده وایي برای چی کشته شوی آقا ته خو عسکر مذهبدار تا خو تعهد کړی ده نه آقا فلانی آخوند زندگی کنم من کشته شوم دغه دوی ذهنیت و دغه فکر ده ډېره زیاته جنګ ته څه ولګي بیا کوم شی نشته امریکا دا درکړی مطالعه کړی ده هغه څه لږ تفاهم وصل ده روسیې سره ته بیا ګوره د خپل امریکا جانې کې په همدغه اسرائیلو لیزې ګاونډیانو تکه وپاچه کوي او دا کار کېدونکی ده قزاقستان سلامت مارج صاحب په راتلونکي کې څه ممکن دي بحث که راټول که حدودا وخت هم کم پاتې ده څه ممکن دي په نږدې راتلونکي کې هېڅ شی نه پېښېږي ګمانه کوم شی پېښ شي ایران مجبوره تسلیم شي ایران د دومره غټو او زبرځواک هېوادو د غربي نړۍ زور نه لري یا یې په زور باندې تسلیموي په یو ډول باندې یعنې زور تنها دا نه چې بم د طیاره د وراسه ویوایي بله ولی مارج صاحب دلته په باورونه په دې باندې دي چې ایران کولی شي د امریکا ګټې تهدید کړي په منطقه کې او همدارنګه ایران ته ځینې نږدې یعنې کومې ګټې د ایران ته مثلا یو اعلامیه په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت 7 هیوادونو ته اخطار ورکړی و چې که چیرته د هر هیواد لخوا هوایي حریم او همدارنګه جغرافیه د ایران په وړاندې استفاده سي همدغه هیواد د ایران نقص کړی ده او ایران به بالمقابل ځواب ورکړي ګوره یو هیواد چې یو شی لري
بل هېواد ته نړۍ ته ورکوي هغه وخت دی اهمیت لري مهم وي د ایران افغانستان غربي نړۍ ته دې ته چین ته روسیې ته ډېر مهم دی دلته موږ شدیدا ډېر قوي یورانیم لرو ډېره ښه وسپنه لرو مس عینک نور چې وګورئ ډېر ښه هر څه لرو ستراتیژي نقطه کې هم پراته یو ډېر ښه موږ ورته ډېر اهمیت ورو نسبتا موږ کولی شو بعض شرطونه قاعدې بعض مسایل وړاندې کړو ولی ایران هم ځینې مسایل په لاس کې لري مثلا د هرمز تنګی د عربي هیوادونو اکثریت نفت چې واردېږي اروپایي او امریکایي هیوادونو ته ځي د هرمز تنګي له لارې ځي او دا د ایران په لاس کې ده بالکل همدغه یو مسله همدغه دغه ته دوی تدابیر نیسي که چیرې دغه تدابیر ونیول سوله د تنګي ته ضرورت نشته پایپلاین تېر سوله ایران لا ډېره نګراني لري هم ډېره ډارېږي نور څه نه لري که د ګازو مسله یې د ده فایده پکې ده که په بند یې کړه نور ګازونه څه په دنیا کې د ده دغه توکي چې دي دا خلاف د ستاندارد دا ګوره دنیا نه خوښوي دوی ورته خوشحاله دي اوس خو داسې نه ده چې دوی هغه طبیعي حبوبات وړاندې کوي دوی هم کیمیاوي سوي دي ټول هر څه نو بنان دا کوم ګوره مهم اهمیت نه لري مثلا چې دی د امریکا ګټه نور ته کتل چار طرف امریکا پروت ده ترکیه هم په ناتو غړیتوب لري هغه نشي کولای د اقل د 15 مادې د ناتو نه دی نشي وتلی ځکه غړیتوب لري بله چیرې په یو هېواد باندې حمله کړي ترکیه مجبوره ده ورسره کومک وکړي ترکیه چې راغله افغانستان ته دا د څه ضرورت چې دغه شل کاله کې دایم راغلی او څو نفر راوستلي وو مجبوره وه دښمن د اتحادیې او بخښنه د ناتو په سازمان کې ده عربي هېوادونه ټول ضد په ایران ما ورته دا تشریحات ورکړل بنان دی وګوره قوت د زور نه دی اخر تسلیمیږي تسلیم ماول په زور پدانه تنا بمبار ده تاثیرات بندي سرمایه په دنیا کې په تړي بندي دبليو ټي کې قطع اجازه نه ورکړي دا وو ټریټمنټ اورګانایزیشن ته د سفارونه په بنديږي ډیپلوماټیک اړیکو سره شکول کیږي نو ایران ته چی پاتې شو دا ملت د 80 میلیونه نفوس دا خو له چارج ذخیره ولري چې خرڅ نه سکړای او صادرات ورته بیا څه کوي بیا نو تګ او لګ او غم او فساد او تشخ منځ کې پیدا کیږي په وخت کې بیا خلک راپورته کیږي خلک به سندې چې لکه افغانانو پاکستانیانو غوښنه په وچه ډوډۍ باندې گزاره وکړي درست اما یو مسئله ته لاندې کړ سم ډوډۍ باندې کېږي ضد دولت باندې شروع کوي مارید صاحب یو مسئله ته بل هم لاندې اشاره ولرو چې وخت تقریبا پای ته رسیدلی ده ستاسو د پارت څه فکر کوئ امریکا کوم فرصتونه اوس لري چې ایران په مستقیمه توګه باندې تهدید کړي او هغه څه چې د امریکا غوښتنه ده سل په سلو کې قبوله سي سر که روسیه سره تفاهم وسه ټول تاثیرات په باندې مواد په باندې سرمایه په قید هر څه په کې نور تهدیدي اسرائیل ته وایي بیو روسیه دا کار کوي اسرائیل د پردي شاته سعودي او ناتو او غرب ټول ملکونه ولاړ دي روسیه د ځانټي کې خلیج ته تحریک هغه بیړۍ د امریکا هم تقریبا تحقیق سي نور د بیا وایي ولري بله مارید صاحب په اسرائیل باندې چارچ یو سلو ته پاوا کې ونه لیبرټي ستو بله مارید صاحب روسیه فکر کوي چمتو ده دا کار ته بالکل ځکه هغه غواړي چې د اوکراین مسله او مثلا په خلیج مسله او مدیترانې مسله دا مسلو ته ډېر لیول د دې خو هغه به نورم ضرر ویني بله اما د اوکراین په جګړه کې اما آذربایجان دغه هیوادو ته بلاروسیا دا دغه خاطر سکانډلیار هیوادونه دي د مثلا سکاټلند او فنلند او ناروې او دغه خاطر د متوجه ده چې مشکلات جوړ شي د ټول تفاهمات پوتین سره کوي بالغ بیا دا معاملې دا سوریه کې ولې معاملې وسوله ولې روسیه ته کتل چې امریکا اشغال کړه او دومره یو وشتله چې هیڅ یو ته پاتې نه سوز ترکیه ته ورکیو اسرائیل ته ورکیو دا خبره تاسو سات یا کومه تقسیم کوي او ترکیه تل د مسلات وسفره ته احساس جوړ کړي اړې جوړې کړي خپل عسکر وړي دي باندې مدد مشکلات جوړيږي هغه د اسرائیل راوړل جولار منطقه دی ونیولې نورم کټولې ټول منابع نظامی وي کمادي وي کې اقتصادي وي کې په هر څه دی ورته ټول بابا کړ په تاسو فکر وکړئ چې په درې ورځې کې څلورنیم سوا بم تنا په پیسې په دې باندې چې واغ جوړ ورته ولې چې نور دې ته فابریکان پاتې نشو درست معنا ولې دا نور احتیاط دا نور غیر مسؤل جغرافیه پاتې سي او دې لپاره دا کار کوي ایران کې سرکشي کوي متایوه خبره وسته بیا وکم چې ایرانیان بیا لګو خیار دي معاملې ته سر کینی یا بل قاعده شرطونه شامل مني دا شان څنګه وایي
دوی په دې باندې پیږي دا څه موږ دوی اټکل کوو چې دوی راتلونکی به څه وي دوی وخت په دې باندې پیږي بیا دغه ته لږ زر هوښیارتوب لري دا خلک بیا ځان بچوي. ډېره زیاته مننه کوم مېلمنو، ډېره زیاته مننه کوم. په همدې ترتیب سره له تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. تر بیا ښې چارې.